اپشن منو وای اپشن منو کې څه شی دی پریفرنس ته به وروسته راسو صحیح ده اول به دغه اسانه خبرې خلاصې کړو په دې کې څه شی دی کلر ده سیټ اکټیو تیمز ته برابره د ځان لپاره اوس کلاسیکل ده ته غواړې چې دا څنګه درته وښیي ګرې سکیل یې درته وښیي دواړه لوري درته سپین وښیي لکه د سیپ غوندې خو سیپ کې بیا تورولی شي داسې چې تور بکګراونډ ولري دلته هم دې نه ګټه اخیستلی شي چې سپین واوسي که داسې مو خوښېږي داسې یې جوړ کړي سمه ده ښه دا به بېرته زه کلاسیک بیا راسه کلر ډسپلی کلر څه شی ده کالم په کوم رنګ درته ښیي بیم ده کلیک ټو چینج کلر ښه کالم ته کوم رنګ ورکوي بیم ته کوم رنګ ورکوي بریس ته لینک ته او داسې نور شیان دیوال ته پلور ته موږ به یو بدل کو یو رنګ پلور ته موږ رنګ ورکو دا ډول رنګ ورکو سمه ده بل راځو ټکسټ رنګ به بدل کو دغه شنه دی که نه دې ته زه دغسې رنګ ورکوم سور رنګ مو ورکړه داسې بکګراونډ ته هم تاسو رنګ دلته ورکولی شئ دلته تور دی را سره کولی شئ بل ډول رنګ ورکوئ د سټیل ډیزاین لپاره د کمپازیټ بیم ډیزاین لپاره داسې رنګونه دي دا د کنکریټ فریم ډیزاین لپاره دا رنګ ده دا هم کولی شئ بیا بدل کړئ مخکې مې یو څه خبرې دی باندې کړې وې صحیح ده که دا غواړئ ګرې سکیل بیا ګرې سکیل دلته هم لیدلی شئ دا ټیپیکل ممبر هلته هم زه نه پوهېدم په هغه باندې که تاسو پام کړی هغه سیټ بلډینګ ویو اپشن و څه شی وه او دلته هم اوس نه پوهېږم ټیپیکل ممبر خو ورته ته وایي چې څنګه ده یا څه خبره ده په دې یو باندې نه پوهېږم څه شی ده صحیح ده بل سیټ ټرانسپیرنسي ده که نه روڼوالی کالم څومره روڼ درته وښیي دلته دا که تاسو څومره ورته ډېر کوئ بیا وګورئ کالم او بیم او بریس دا ټول شیان چې دلته موږ رنګونو په اړه خبره وکړه دلته بیا د هغه د روڼوالي په اړه باندې خبره کوو چې څومره روڼې ګورئ تیاره یې ګورئ دا ورکولی شئ سمه ده موږ دا یو ډېر که کالم او پلور به هم لږ ډېر کړو یو به کړو بیا ته وګوره چې څومره روڼ ښکاري څنګه ښکاري ښه پلور چې موږ ته ښه وبرېښي او تیاروالی دلته ډرکنیس دا یې ورته هغه کولی اوس یې پر اشاره درې ده اوس ګورو ماښام ښه دغه پیل که دلته وګوره مونږ پیل کړی یم دغه خو مونږ ته هغه نه ښکاري دا سلبس یې دا پلور نه راته ښکاري هغه یې ډېر ده روڼوالی ان یو دی ښه څه دا ورته لږ کم که ګوره 0.6 که اوس وګوره دومره راته ښکاري چې څومره دا ټیټوي هغومره به ښه درته برېښي صفر اشاریه دوی که بیا وګوره داسې درته برېښي ښه په دې باندې وپوهېدئ دا ریسیټ د پالس لومړني حالت ته بېرته ګرځي رنګ که د بدلون راوړی بل پرنټر رنګ پرنټر کې څنګه ښکاري او کلر پرنټر داسې اوس درته ښیي کولی شي بدل هم کېدار شي رنګونه او تیاره والی څومره غواړئ چې ډېر درته تیاره واوسي یو ورته وګوره بیا داسې تیاره درته برېښي سمه ده دې کې خو نور څه خبره پاتې نه شي دا کلر پرنټر کوم کلر پرنټر ګرافیک کېدای شي هماغه کلر پرنټر ګرافیک کې دا داسې ټیک مارک کړی وي هماغسې اوس موږ سره پرنټر کې رنګ نشته چې کتلی وای او بیا خراب شي برېښنا شته دلته بیا نور نه پوهېږم ښه دې ځای ته راورسېدو که نه ښه ده کلر پرنټر ګرافیکس دا که موږ اوس دلته ما سره پرنټر نشته چې دا څه خبره ده ښه مخکې ما هم نه ده کتلی که دا تا ان کړی وي بیا ښایي دغه رنګونه چې د کلر پرنټر ګرافیک دا رنګونه ورسره راسي که دا نه وي ورسره ان شوی څه خبره به وي اوس زه نه پوهېږم چې څه خبره ده صحیح شو اوکې دې کې خو څه شی پاتې نه شو بل راځو هغه ته آوټپوټ ته آوټپوټ کې څه شی ده مخکې له دې نه چې دغه وګورو باید د دې انالیسیس یو ځل رن یې کړو د دې رن شوی څه خبره ده دا څنګه کړو انالیسیس به یې رن کړو چې موږ مومنټونه او دا شیان وګورو سمه ده ښه راځو دلته مومنټونه ګورو د مومنټ د لیدلو لپاره زه راځم دلته ورته مومنټ یو وګورم د کوم کمبینیشن له لورې د دې کمبینیشن له مخې ګورو صحیح
اوس دې مومنټ ته ګوره دا مومنټ آوټپوټ ته راسه دلته یې کنټورس لیکلي کنټورونه مینیمم موږ ته په دې رنګ ښیي مکزیمم سیده په دغه رنګ ښیي دغه رنګ سي هر چیرې ده اوس دلته وګوره دغه رنګ دا شین رنګ سي هر چیرې دلته مکزیمم ده ګوره دلته ده او نور به کومو ځایونو کې چې ده دغه موږ سره مکزیمم ده زه دا بدلومه دې ته کوم رنګ به دا رنګ به ورته وایي یو څه ډېر به بدل کړو چې بیا راته وخوبري ښي هلته لږ به دا ورسره بدل اوکې هلته وګوره رنګونه بدل شي ته کولی سې هغه مکزیمم کنټورونه چې چیرې دی یعنې په کوم ځای کې چې در سره ډېر لوړ مومنټ دی هغه ورته بدل کړي بل رنګ ورته ورکړي په دې باندې وپوهېدئ ښه د دې په اړه مې درته خبره کړې وه اوس دغه موږ نسو لیدلی ده د دې په اړه مې خبره درته کړې وه او دې باندې پوهېږئ که نه ښه دومره یادونه به یې وکړو که بل څوک هم دا لرنینګ ګوري چې وپوهېږي دومره ښایي مخکې درسونو کې واوسېده که کله موږ پایې ورته ویلی چې تاسو یې راته چک کوئ بیا کپیسټي ریشیو په دې رنګ باندې کوي هغه به د 0 او 0.5 په منځ کې وي که په دغه رنګ باندې وي په دې شفتالي شین دی که نه که په دې رنګ وي دا به د 0.5 او 0.7 په منځ کې وي او که په دغه زیړ رنګ وي 0.7 او د 0.9 په منځ کې به وي او که په دغه رنګ وي دغه لاندې رنګ ده دا رنګ به په څو د 0.9 او 1 په منځ کې وي او که سور رنګ باندې وي دا به 1 نه پورته وي یعنې بیا به موږ سره کار نه کوي دا هم په هغه کې کنکریټ پریم ډیزاین کې کله موږ ورته ویلي وي چې موږ ته پایې چک کړه چک ورته ویلی دغه کپیسټي ریشو به راځي په دغه رنګونو او بل په هغه کې به راځي موږ سره په سټیل فریم ډیزاین کې بیا به خپل وخت کې وایي دلته دا ترانسپیرنسي دا څه شی ده او دغه روڼوالی درته ښیي هغه د تیر په څیر خبره ده بل راځو پازیټیو ډیاګرام پیل مثبت مومنټ موږ ته په زیړ باندې اوس ښیي نیګیټیو څه ده په سور باندې او رینج څه ده په رینج څه ده رینج به څه شی ته وایي اوس نه پوهېږم بیا به وګورو صحیح ده ښه نیګیټیو دا ګورو اوس دلته به مومنټ وګورو او دلته مومنټ ګورو نه په هغه کې به یې وګورو په بیمونو کې به یې وګورو دلته بیمونو کې به وګورو ښه برېښي دلته ګوره هغه دی دلته منفي دی او دلته مثبت دی اوس به راسو دغه به هغه کړو کوم رنګ ورکړم دا صحیح ده دا سمه ده په دې باندې وپوهېدئ او رینج څه ده ښه یوه بله خبره ده ښایي رینج بیا هلته موږ ته وښیي اوس چې موږ کوم کامبینیشن جوړ ده په اډ کې مو جوړ کړی ده اډ یو ابسولوټ دی او بل هغه دی انویلپ دی که ابسولوټ کې موږ چیرې جوړ کړی وای بیا فکر کوم هلته رینج هم راځي ښه بیا به زه درته جوړ کړم چې څنګه راځي وبه ګورو ښه لږ مخکې زه بیا ما ته رایاد کړي یوه بله خبره ما نه هېره سوې ده او بیا به اوس په کار وکړو ښه د رنګونو په اړه باندې وپوهېدئ دې خو نور پرنټر او هماغه کلر پرنټر هماغه خبره ده صحیح ده سیټ هماغه د تیر په څیر باندې بېرته لومړني حالت ته ګرځي ښه راځو وینډوز ته ته یو وینډو کې ګورې سمه ده دوه یې ګورې ورټیکلي او بل درې ګورې او درې او بیا څلور کولی سې ویې ګورې څلور یو کې پلان در سره راوړئ نورو کې الیویشنونه او 3D بس څنګه مو خوښه وي هماغسې کار بیا په وکړي سمه ده سیټ کلکولیټر میموري څه شی ده ته کولی سې په دې منځ کې په دې پروګرام کې یو حساب ماشین هم شته ښه ما نه مخکې هېر شوی چې مخکې مې درته ویلي وای خو اوس تاسو کولی سې دلته دوه عددونه له ځانه سره د حساب ماشین کې وساتئ دوه عددونه زه ورکوم یو 214 ورکوم بل 600 12 دا ځان سره ساتو دا چې کله تاسو ځان سره وساتئ حساب ماشین ته کولی سئ هر چیرې لاړ سئ کوم ځای کې شمېرنې ته اړتیا اوس خو دغه کلب تړلی دی دا خلاص کړئ راسئ ډیفاین میټیریل دلته کلیک وکړئ شفټ بیا انټر
شفت انټر سره تاسو د شی خلاصېږي دلته یو حساب ماشین خلاصېږي دلته کولای شئ بس چار ډول هغه وغواړئ که نه فنکشن یې دی لکه په حساب ماشین باندې کار کوئ دلته کولی شئ. اوس میموري سره یې موږ کار د میموري ته به راسو. سمه ده میموري وګوره هماغه دوه عددونه یې راته ساتلي دي 214 او 612 دواړه چیرې تاسو کار یې کولی شئ. او نور د حساب ماشین ده چې هر ډول ترې ګټه اخلی هر شی چې تاسو په کار یې لینت کنورژن ده او نور شیان دي دلته انچ ګوره پټ ته اړئ هلته انزرټ کا ورته ورې که هر څومره انچ څو انچه پټ ته اړئ 12 انچه زه پټ ته اړم کلکولیټ کوئ یو کېږي یو پټ او داسې نور بیا خپله وګورئ ډېر شیان دي دلته ښایي ضرب او تقسیم هم موي کې ښه دا خو کنورژن ده دلته وګوره میت چیرې ده بیسیک میت دلته به یې کې ښه اوس ابسولوټ دی کې ایونټ اکسپوننشل توان دی که نه توان دی ته دا توان وګوره سته کې ښه وی ګوره کې یې به کې انزرټ یې که کارک انګلیش او انګلیش خو بیخي ډېر نو ودرېږه دوه ورکړه سایده کلکولیټ یې که ښه اکسپوننشل دی اکسپوننشل اکسپوننټ ښه دا هغه دی ای 2.01 هغه ای په توان دی 2 باندې هماغه لن خو دا به وي فکر کوم صحیح ده 2.01 تاسو هغه کوئ مربع کوئ هماغه راځي صحیح ده که نه هماغه ده نور هم تاسو وګورئ هر شی شته کې لوګاریتم شته کې د لسو په قاعده باندې انزرټ یې که دا ختم که هغه ای دی ښه که نه بیا به یې وګورو لوګاریتم لسو په قاعده د دریو فکر کوم هغه دی 0.10 دی څو دی وبګورو پلس د دوو او زر بیا درې راځي د دوو 0.10 لس دی څو دی دا دی ګوره لس ښه که یو ورکو یو صفر دی او که بیا د سل به څو یي 2 به راسي که نه او هغه هلته سپیس یې لاره ښه دا به له منځه دوه نور هم کولی شئ به سرچ که منفي ورکړو منفي څه وایم چې اوس منفي نسته سم دی نو دومره ناسمه حساب ماشین خو هم نه دی ښه کولی شئ ترې ګټه واخلئ هر شی او مخکې چې و هغه و ښه ای فکر کوم هماغه دی لکه ایکس پی ایکسپوننټ هماغه ښه په دې باندې وپوهېدئ نور بیا تاسو خپله ګوتې کې وایئ بس ډېر شیان دي کې زاویه په هغه باندې اندازه کوئ په ډګري باندې راډیان باندې او نور شیان بس انډو دې شیانو باندې خو پوهېږئ کلیر فارموله ده او نور شوال دی ټول درته وښیي او نه ښیي هایډال دی ستا خبرې دي سمه ده کلوز به کو دا به هم کلوز کو دا هم کلوز کو دا به 2 ورټیکلي کو داسې به وکړو ښه ما نه یوه خبره مخکې هم پاتې وه ښه زه هغه به وروسته بیا وکړم ښه تر دې ځای وپوهېدئ شو ټیپس اټ سټارټ اپ که کله تاسو او چې دا اوس لکه داسې به ووایو چې کله تاسې هغه پروګرام کله ستاسو د لومړي ځل لپاره خلاصوئ هلته یو ټیپس درته راځي یوه پاڼه راځي هغه درته راسي که رانسي که یې غواړئ بیا ورته وایه شو ټیپس اټ سټارټ اپ بیا به راځي که نه به راځي اوس راځي که دا ټیک مارک لري که بیا به نه راځي شو باونډري پلین دا پلین درته ښیي وینې اوس موږ په کوم پلین کې یو سټوري 3 کې یو که نه دلته نه راته برېښي چې موږ په کوم یو کې دغه شو باونډري پلین نشته دا وینې دغه په آبي رنګ باندې برېښي که نه دغه آبي رنګ باندې چې داسې بس نور بیا فګر د کرښه هم ناسمه وکړل ښه شو باونډري پلین باندې وپوهېدئ مومنټ ډیاګرام ان تنشن سایډ دا چې کله موږ مومنټ را کړی وي هلته یې بیا لیدلی سئ اوس موږ ته نه برېښي ډېر شیان دي چې هلته دا دواړه به وروسته وایي لاک ماډل کولی سئ ته دا ماډل لاک کړئ بس لاک یې که در سره اوس ته ګوتې نسي کولی او بل نورې زیاتونې او کمونې نسي کولی که ته داسې وایې چې دې بین ته نور ته اساین کړې اساین هېڅ یا ډیلیټ به یې هم که داسې کار ونه کړي نه کوي ډیلیټ هم کار نه کوي سمه ده داسې کولی سئ ته یې لاک کړي
یا چې کله انالیسس موږ رن کو خپله لاک کېږي. بل راځو آټو سیو ماډل. ته پروګرام ته وایې چې هر 10 منټه دلته خو لسې مخکې مو اخیستې، هر 7 منټه وروسته دا راته سیو کوه ماډل او دغه فایل. اوکې که بیا 7 منټه وروسته به موږ ته یوه پاڼه خلاصېږي، که تا غوښتل چې دغه کړی کار دی له ځانه سره وساتئ، بیا ورته ووایه چې هو او که نه وي بیا ورته نه ووایم. سمه ده، ښه دا ښه ده، در سره ان وي ښه ده. بل شو ایریل ویو وینډوز، دا څه شی ده؟ دلته وینډوز ګورئ، ځینې برخې غواړي چې ډېرې ښې وګورئ. دلته دغه ایریل در سره خلاص کړه، داسې وړه دا وړه هغه ګورئ، دا وړه برخه داسې دې ته څنګه وایي، دا وړه مربع غوندې، خو دلته داسې څنګه ځینې هلته ډېر زر غټېږي در سره، او ته لیدلی سې یو ماډل خپله دا ټول وګورې. دلته خو وړه برخه درته ښکاري که نه، هلته کولی سې ماډل دې هم وګورې ټول، هلته وګوره ټول. ایریل ویو دی. نو ایریل څه معنا لري؟ بس هوایي دی چې شی ده، ګورې زه معنا مې نه ده زه چې شی ته وایي، خو ایریل یعنې کولی سې دلته یې بشپړه توګه باندې هغه کوم ماډل چې ته غواړې یوه برخه یې تا لویه کړې ده، دلته یې لویه برخه دلته لیدلی سې په دغه ځای کې دلته، او خپله ټول ماډل چې ده دلته په دې ایریل ویو کې لیدلی سې. سمه ده؟ ایریل AERIAL وګوره څه شی ده. مثلا دلته یو پښتو سین شته، هغه کې څه وایم چې اوس ایریل صحیح دی که نه؟ ښه 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 ایریل اوس سم دی که نه؟ ښه دا دی، هوایي دی، سم دی، هوایي، فضایي، د اتموسفیر، دا نور هم څه شی لیکلی دی، بس همدا دی، صحیح ده. ښه لیدلی سې کومه برخه چې غواړئ هماغه وګورئ. تر دې ځای خو پوهېدئ که نه؟ ښه بیا ځو دا خلاص شو فلوټینګ پراپرټي وینډوز، دا څه شی ده؟ دا ډېره ښه ده، ښه مهمه ده، باید موږ سره واوسي. که کله موږ دلته یو بیم راواخلو که نه، دا بیم اوس وګورئ، موږ مخکې به یوه پاڼه خلاصېدله چې موږ به د هر بیم به چې ډرا کوو یو پراپرټي به چې څه ډول بیم جوړوو، کوم سیکشن لري، کانټینیوز دی نه ده کانټینیوز، د هغه لپاره ترې ګټه اخلو. ښه اوس دا در سره ان که راځي به، اوس دا د خپله راغله هغه راځه فلوټینګ پراپرټي وینډوز دغسې وه که نه، فلوټینګ ښه شو فلوټینګ پراپرټي وینډو، دا در سره چې وښکاري ښه ده، او که ونه ښکاري بیا چې تار بیم جوړ کړې بیا دې ته ته اړې چې هلته لاړ سې سیټ بلډینګ ویو آپشن ته لاړ سې، هغه ځای نه یې لیبل ان کړې چې کوم دی یا سیکشن ان کړې، هغه نه وروسته ته بیا هلته اساین ته ځې، ډېر وخت به ونیسي. ښه ده در سره چې دا در سره آن اوسي. بل راځو شو کراس هیر، په هغه کې به هم تاسې لیدلی یا ټکټ کې شو کراس هیر څه شی ده؟ دلته ګوره اوس موږ ته هېڅ نه برېښي، دا به چیرې ګورئ، دا به راواخلئ، دا به راواخلئ کله چې یو بیم جوړوئ بیا به موږ ته ښکاري، دلته کلیک وکئ، دا عین کراس هیر راته ښکاري، وینئ دا کراس هیر دی که نه؟ ښه مخکې چې موږ ورته ویلې چې هر 7 منټه وروسته موږ غواړو د هغه سیو کړو له ځانه سره، دغه ماډل سیو کړو یا د کوم کار مو کړی سیو یې کړو، اوس همغه پاڼه خلاصه شوه، ته که غواړې چې له ځانه سره یې وساتې بیا ورته وایه اوکې، او که نه غواړې چې ویې ساتې بیا ورته وایه کینسل. سمه ده، موږ به یې کینسل کړو ځکه دغه دا خو بیمونه دي که نه؟ کوم دا خو نو دا خو یو ما داسې راواخیسته چې هلته کراس هیر باندې وپوهېږئ، دا کراس هیر دلته ګوره دا سنپ در سره ان که سنپ چیرې دی چې لیک ته درځي، دلته کلیک وکړه، ګوره دا کراس هیر اوس موږ سره ان دی، کولی سې بیمونه جوړ کړې، اکسره موازي لاړ شه دلته، بس صحیح ده، دا کراس هیر و موږ سره، کراس هیر باندې وپوهېدئ. ښه زه به دا کنټرول زیډ کړم، ښه کراس هیر هم اوس بل څه شی پاتې شو، دا څه
انهانسډ ګرافیکس انهانسډ فکر کوم لوړ ته وایي که نه چې پراخوالی دی. اوس وګوره دا څه شی دی لیبل بان کړو دا لیبل ته وګوره لاین لیبل به مان کړو لاین لیبل لاین سیکشن دلته وګوره دا ډیر ښایسته ګرافیک دی موږ سره دا تورې هم ډیر ښایسته راته لیکلي ځکه انهانس نه موږ ګټه اخیسته ده زه اوس هغه نه ګټه نه اخلم بیا تاسو وګورئ دا څومره بدرنګه کیږي دې نه هېڅ ګټه نه اخلم زه ورته یم چې مې راته کاروه سمه ده بس هغه نه کولی شئ تاسو هغه ورته بدل کړئ دا ورته وکاروئ ټکسټ ورکړئ هر ډول ټکسټ غواړئ هماغسې به درته ښیي صحیح ده دا ورته بدل کړئ او دا ټرانسپیرنسي روڼوالی ده او دا نور شیان هم دي شیډینګ ودین ایلیمنټ ده او یوزر ټکسچر چې دا څنګه کار کوي نور زه نه پوهېږم خو دې سره تاسو کولی شئ چې د خپل ماډل لپاره ښه ګرافیک ورکړئ یا د ښه ګرافیک څخه ګټه واخلئ صحیح ده ښه دا مو څه ریسیټ ټولبار څه شی ده تاسو نه ټولبارونه ګډوډ سوي دي لکه دلته ځینې ټولبارونه به راخلو دا به داسې ګډوډ دا ټولبارونه سمه ده ګډوډ دي که نه ته ورته ریسیټ ټولبار بېرته وایي دلته برابر به یې کړي هلته فکر کوم یې به کې او خامخا به یې کې کېدای شي ښه موږ نه کومې خبرې پاتې شوې ساوند او دا مومنټ ډیاګرام ښه پریفرنسز وایو صحیح ده که نه پریفرنسز وایو دغه اول به دغه خبرې خلاصې کړه دلته به راسه مومنټ ډیاګرام به وګورو دې ځای نه به وګورو هلته پاڼه تښتې مومنټ ډیاګرام دلته وګوره مومنټ لاندې لوډونه موږ نه ورکړي ښه په دغه باندې ډېر کم راځي لایو لوډ له امله د ټول کمبینیشن له امله به یې وګورو دلته ما لایو لوډ نه دی ورکړی که نه بیا وګورئ لاندې هېڅ نشته بیا به وګورو چې لاندې لایو لوډ وکړو که نه هغه به راسو هغه به وګورو څه کمبینیشن له امله به وګورو ټول به وګورو سمه ده کمبینیشن ها دلته وګورئ مومنټ په کومه سایډ باندې درته وښیي اوس خو لاندې سایډ دی که نه په ټینشن سایډ باندې راته ښودلی دی داسې لاندې د ریاضي له مخې دا ناسم دی ښه ځکه اعظمي نقطه پاس وي که دلته وګوره مومنټ ډیاګرام ان ټینشن سایډ او داسې سم د ریاضي له مخې داسې سم دی صحیح ده او چې دا بل ډول ورته هغه د ټینشن په سایډ باندې ده داسې لاندې دی ښه دا خبره مو شوه بل راځو د دې ډیپام شیپ به وګورو ډیپام شیپ ته راسئ دلته ګوره دا پاڼه تښتې لږې دا خواته در سره راوړئ که نه وي چې لنډ کار کوي ښه ډیپام شیپ یې وګوره د دې کمبینیشن له امله سټارټ انیمیشن ورته وایي دلته یو غږ راځي له دې سره د ساوند راځي خپله یو غږ لري که ته وغواړې چې دا لرې کې داسې به کوئ چې دا به دروئ بیا به یې لرې کوئ که هغسې ونه کړئ بیا درنه هغه پروګرام بیخي بندېږي ښه څه شو اوس ساوند نه سمه ده که نه بس اوس ساوند نشته که خوښه دې وي اورې غږ اورېدلی سئ زغملی سئ بیا یې وګوره که نه وي مه یې ګوره ښه دې کې خو څه شی پاتې نه سو که نه په دې لاندې برخه کې دلته موږ سره هېڅ شی پاتې نه سو له څه شی نه دې نه یو خو داسې ده ښه چې کله موږ انالیسس رن کړو دغه کل پخپله تړل کېږي بیا ته نورې ګوتې نسي کولی که دا داسې وتړې نو ته دې کې نور بیا ایډیټ نسي کولی چې ته یا کلمونه ډیلیټ کړې یا بیمونه ډیلیټ کړې یا اسلب ډیلیټ کړې یا نور څه شی ورته اساین بیا نسي کولی چې کلب در سره تړلی اوسي د دې لپاره او بله خبره دلته دی چې لاندې موږ لایو لوډ دې ته نه ده ورکړی ښه اوس به هم ګورو چې رښتیا لایو لوډ لاندې شته که نه دا به ایسته کړو ترې چې بیخي ګډوډي یې رامنځته کړې
دلته وګوره ډسپلی شل ایریا لوډ لایو لوډ به وګورو ښه چې لاندې سته دی باندې که نه ګریډ ګوره پاس لوډ سته که نه لاندې ځو لاندې پوډ کې لاندې پوډ کې موږ نه دی ورکړی او نه بیا دې نه لاندې هم نسته ځکه یې مخکې موږ ته هغه نه راکاوه او ډیډ لوډ خو ستا ډیډ لوډ اوس به داسې وکړو ښه چې د پاسني پوډ کې مومنټ به وګورو زه به دا انالیسیس رن کړم تاسو یې له ځانه سره وساتئ سیټ شاید څو یوه خبره ده ښه مومنټ یو ګورو دا به په هغه کې کو ټن چې لږ وړکی قیمت راکړه ټن متر به وګورو مومنټ ام یو ګورو ښه ما نه یوه خبره پاتې وه تاسو ته مو ویلې وه چې دا کوم سلب ده سلب یو دی که نه زه بیا به سلب وګورو شاید شل ایریا ام یو د دې کمبینیشن له امله نه په سلب کې ګوره ښه دلته ام مګزیموم دا له ځانه سره وساتئ یا دلته راځو زه خپله له ځانه سره ساتم دا دی ښه دا دواړه له ځانه سره ساتو دا موږ سره هغه دی هغه ازمیم دی دواړه هغه هم دی دغه ټیټ او که نه دلته برېښي را سره که نه دا به ځان سره سیو کو سیوز په ډیسکټاپ باندې به یې واچو ډیسکټاپ چیرې ده صحیح ده یو به ورته ښه دلته وګوره اوس زه دا کلب بیرته خلاصوم چې کله مو کلب خلاص کو راځو دا یو ځل به زه د سلب سیکشن وګورم چې کوم یو ده ایریا سیکشن دلته باید ما هغه کړی ایریا سیکشن 12 سانتي متره دی که نه ښه دلته راسه ډیفاین سیټ موډیفایر دی ته راځو هلته مومنټ یو مونږ ولیدو که نه ام یو مومنټ زه 10% نه 20% راکموم صحیح ده 0.8 بیا هلته بدلون ته ګورئ ښه 0.8 نه کمیږي به مونږ راکم خپله مومنټ مونږ راکم که ام یو مونږ راکم که 0.8 مونږ ورکه اوس به لاړ سو مونږ مومنټ ګورو دا خبره ما نه هېره سوې وه ښه تاسو هم نه رایادوله زه ښه وخت کې رایاده اوس به دا هلته مونږ په شی لیدلی و ټن متر که نه چې یاد مې چې بیا داسې نه وي چې دا په یو واحد واخلو هغه په بل باندې واخلو ښه اوس به د دې نه هم یو هغه واخلو دا هم پرې به کړو ځان سره صحیح ده زه خیر داسې لږ د ډېر هغه سره لږ توپیر وي دا به هم په هغه باندې ډیسکټاپ باندې دوه ښه اوس وګوره چې رښتیا دا دواړه توپیر لري که نه صحیح دی که نه دا به لمانځونه وروسته وګورو صحیح ده بیا وخت ډېر نیسي ښه راځو هغه ته اپشن مینو ته پریفرنسز دا پاتې و که نه ښه یوه خبره پاتې شوه بیا بل وخت کار وکړو اوس بیا وخت ډېر نیسي سمه ده او ځواب هم سم هلته نه ورکوه لږ توپیر یې رایسته بیا به وګورو چې څنګه سم راځي که نه راځي ښه خبره دلته پریفرنسز دې ته راغلو که نه نور خو ټول اوسو که نه ښه ډایمنشن دې ته به راسه وروسته آوټپوټ ډیسیمل ته راځو ښه دې کې څه شی دی ډسپلیسمنټ له اشارې نه خواته څو خانې درته وښیي ډسپلیسمنټ تاسو لیدلی مخکې مو کار کړی روټیشن او فورس په هر شي باندې بلد یو صحیح ده لینت او هر شی ده او دلته ډایمنشن لاین دوه دانې دا یو دانه به وګورو اوس کار یو مونږ هلته زو عملي ګورو ډېر وخت رانه نیسي صحیح ده که نه ډیسیمل دوه ده زه ورته وایم 3 څلور به ورته وایي لکه دلته وګوره څنګه دلته یو ځل ډایمنشن لاین در سره آن که ده او راسه ډرا ته راسه ډرا څه څه ښه کلب تړلی ده ډرا
ډایمنشن لاین دلته وګوره سنپ هم در سره ان که دلته نیم راواخله در سره ښه چې دا اشاریه خو ورسره راسي هلته وګوره څلور خانې اشارې راځي که نه خو که ته وغواړې چې هغه در سره راسي په پیټ اینډ انچ کې در سره راسي بیا وګوره بیا پیټ اینډ انچ کې درته سمه ده لکه دا هغه راځي که نه څو راځي 24 فوټ او 1 انچ کوم ځای کې نه دلته داسې فوټ ته نه سړاله دلته خو به یوازې دغسې فوټ ته واړی صحیح ده که نه دا خو به فوټ ته واړی خو دغه نورې خبرې دي لکه ته د بیم ته سیکشن او دا شان دا د هغه ډایمنشن دی د ډایمنشن لاین کې خبره درته کوي دا درته اندازه ګذاري خبره درته کوي هغه خبره نه درته کوي صحیح ده او پیټ اینډ انچ دا یو پر 14 او یو پر 8 نور وګورئ کولی شئ وپوهېږئ خادې باندې وپوهېدئ دا به زه بېرته ډیسې ښه د دې په اړه خو مو خبره کړې دی هر وخت کې کانکریټ فریم ډیزاین کې کله تاسو خپله که مواد هم ورپېژنئ د کمپیوټر ته باید مخکې له مخکې چې د کوم کوډ له مخې کار کوئ هلته ډیټا هماغه کوډ ورته وټاکئ لکه دلته یونیفارم بلډینګ کوډ ده او نور دلته کوډونه انډین کوډ هم شته کې ډېر کوډونه دي کې ښه انډین کوډ دا ده انډین کوډ د هر کوډ له مخې چې تاسو کار کوئ یورو کوډ ده او دا نور کوډونه وګورئ سی اس ای ده دا نه پوهېږم چې کوم یو ده ډېر کوډونه دي چې د هر کوډ له مخې تاسو غواړئ ډیزاین وکړئ هماغه وټاکئ ورته سمه ده ښه او داسې په هغه کې لکه سټیل فریم ډیزاین بیا به وایي کانکریټ فریم ډیزاین کمپازیټ بیم ډیزاین شیر وال ډیزاین او نور کمپازیټ بیم ډیزاین که ته پام کړی وي ایزي نه هغه خبره نه ده چې هم د سټیل نه ګټه اخیستل سوي هم کانکریټ نه ګټه اخیستل سوي لکه تاسو کمپازیټ پایه نه درته ویلې ولې استاد عبدالرحمن موږ ته کار کړی و موږ ته یې کار کړی ده لکه هم ریبار کې کارېدلي وي هم یو سټیل ګاډر آی بیم کې کارېدلی وي داسې دې ته کمپازیټ وایي خو دلته چې بیا موږ کار وکړو د پاسه به یو ډیک پروت دی لاندې به دغه آی بیمونه کارېدلي یا شی بیا به کمپازیټ بیم باندې ډیزاین کوي پوه سې دغسې بیا کار نه کوي او بل راځو ریانفورسمنټ بار سایز ته راځو دا موږ سره دا د سیخانو د بار سایزونه دي ګوره دلته څه شی موږ ګورو دلته بار آی ډي ده بار نمبر دی بار ایریا دی او دلته بار ډیامیټر دی دا د سیخ مساحت دی او دغه د سیخ څه ده قطر دی او دای مساحت دی او دغه آی ډي سوه دا په شی باندې دا اوس موږ سره په انچ باندې نه ده په فوټ باندې دلته فوټ موږ راخیستی دا به داسې کوم ملي متر ته به واړو په ملي متر یې وګورئ ښه په ملي متر ریفرنسز ته راسي رینفورسمنټ بار سایز ته راسي دلته وګورئ بار سایز وګورئ دلته 3 دومره هغه دی ملي متر مربع دی خو یو خبره ده دلته دا به په انچ کو یو خبره درته دا دویم نمبر چې دی په یو سی آی کې چې کوم سیخان کاریږي یعنی کوم سیخان چې دوی نومولي دي لکه هیش 2 دغه 2 په هغه باندې وویشه اتو باندې د دې بار قطر درکوي په انچ باندې ګوره او لکه دغه 2 دي که نه دا 2 دلته به ولیکم دویم نمبره ګوره دویم نمبر که دغسې ولري دلته خو اوس لیکلی د دې ډایمیټر چې پیدا کوي دغه د دې ډایمیټر دا به څنګه پیدا کوي دا مساوي ګوره ډیامیټر 2 پر څو باندې پر اتو باندې دا مساوي کېږي له څو سره 0.2 5 هیڅ نه ټکی 2 5 0.2 یا 0.25 او بل راځو دغه ته 3 ته دریم نمبر نو دریم نمبر 3 پر 8 باندې وویشه څو راځي بس همدغه راځي دغه راځي بس دلته به لنډ ولیکو دا سمه ده بیا راواخله 4 داسې ویشه خو په انچ باندې به درکوي نور خو بس د سیخ مساحت لپاره پایډي مربع تقسیم پر څو باندې پر 4 باندې همغه مساحت دی او که ځینې سیخان تا سره نه پیدا کېږي په بازار کې بس دلته ورته بدلولی یم سي دلته موډیفای که هماغه سیخ اوس موږ سره څنګه نه هغه خبره نه ده اوس کېدای سي موږ لکه دلته دا به په ملي متر کم زه داسې پوه کړم
ملي متر دی که 19 سره وته موږ ورځ هغه موږ شل سره معادل کوو ولې ځکه موږ فرض مثلا شپږ نمبر څخه شل ملي ګوره موږ چې کله ملي متر باندې هغه کوو که نه ملي متر باندې اوس دلته پنځم نمبر سه د 15 ټکه یا 8 و 15 راځي دا موږ سره دا 14 کې دلته موډیفای ته راسي د 14 ولیکي یا موډیفای کې دلته 14 راسي او بار ایریا کې بدلون راوړي زه داسې فکر کوم چې دغه پروګرام خپل ډیټا اخلي لکه د دیس خان نو مسه دغه خپل دا ځای د دې ځینې اخلي که دې کې بدلون راوړي انته بدلون راځي ورسره سمه ده ښه بل راځو هغه ته راځو دا و خلاص کو چې د دې منځ کې څه شی دی خو زه به دومره وایم چې دلته څه شی دی لایو لوډ ریډکشن فیکټور دی د دې په اړه زه اوس دومره نه پوهېږم خو دومره ویلی سم که چیرې تاسو وغواړئ چې لایو لوډ راکم کړئ هغه یوازې په هغه وخت کې کولی شئ کیدای شي ځینو ځایو کې ته په خپله هم وغواړې چې په هغه ځایونو کې چې لایو لوډ در سره ډېر کم اوسي راکم کړي خو چې 150 فوټ مربع نه سطحه دغه ایریا ډېرېږي بیا ته کولی شي یو هغه د لایو لوډ راکم کړي هغه هم هر څو فیصده چې ته بیا راکموي خو بیا ته به داسې کوې چې سټاټیک لوډ کیزز کې دلته لایو لوډ چې دی ټایپ دا ریډیوسیبل لایو لوډ به دغه به راخلی دا به هغه اټکوي ځکه که دا د بیا نه یې راخیستی ټایپ کې بیا هم نه درته کمی ښه نه پوهېږي کمپیوټر دا به بیا راخلی کولی شي ځینې لوډونه ته راکم کړي مخکې مې خبره خو دا بشپړه کړه که نه چې 150 فوټ مربع نه کله ایریا زیاتېږي بیا کولی شي چې راکمې کړي ځکه د دې شونتیا بیا کمیږي چې هغه په یو وخت کې ډکه شي دا موږ چې 40 پاونډ پر فوټ مربع باندې ورکوم دا په یو وخت کې نه شي کېدلی چې هر فوټ مربع د دومره وزن دی راسي په هر فوټ مربع باندې یو څه لکه څو سلنه راکم کې هغسې اوس ماته معلومه نه ده چې څومره یې راکموئ خو هلته بیا کولی شئ راکمه یې کوئ او برید ورته وټاکئ او داسې دقیق زه نه پوهېږم چې څومره به یې راکمو او بل که سړی فکر وکړي ځینې ودانۍ هغه خپل هم چې سړی فکر وکړي هلته لایو لوډ څومره د هغه د خپل ځان هم کولی شي څومره راکم یې کړي او سلنه ورته ټاکلی شي او برید ورته ټاکلی شي څو فیصده یې راکموي سمه ده او مخکې له مخکې زه نشم ویلی چې د ایسي آی کوډ کې به یې څومره راکموي مینول یې وګورئ کیدای شي وي به کې یا نیلسن کتاب وګورئ خامخا هلته به د دې په اړه خبره کړې شته در سره هماغه وګورئ ښه دا شیروال ډیزاین ده بیا شیروال ډیزاین کې هلته به بیا خپله خبره کوو صحیح ده اوس راځو ډایمنشن ټولرنسز ده څه شی ده دا به خلاص کړو دې کې څه شی خبرې دي په دې کې خپله بیا ډېرې خبرې دي ښه اټو میرچ ټولرنس ته موږ چې کله هغه دوه نقطې مو دوه ټکي مو چې کله میرچ کول سره خپل اندازه مو ورکول هغه دلته هم ورکولی شي تاسې ورکوئ لکه دا څو دی 2.54 ملي متره که لنډ واوسي که نه زه دا ورته ورکوم ملي متر دی 15,000 ورکوم اوکې دا دواړه نقطې زه سره میرچ کوم میرج ورته وایم چیرې ده ښه دلته دستې زرې نه اخلي نه پوهېږم چې ولې نه راځي دلته اوس 2.54 هماغه راځي باید هماغه راغلی وای یوه خبره ده ښه هماغه خبره او دا زیات دی ښه دا مې درته ویلی یو فکر کوم خو هماغه خبره ده دلته اوس دستې نه 15,000 شپږ نوم لکه څه دا ډېر دي دا ولې ډېرې ځایونو کې کیدای شي ته ولرې دومره به ورکړه اوس یې موږ ته میرچ کړو صحیح ده دا په خپله هماغه د میرچ خبره ده ګوره هلته چې بدل کړه دلته راځي که دلته مخکې ورته لیکلي وو نه اټو میرچ ټولرنس کله موږ میرچ کوو هماغه خبره ده خو دې ځای کې چې موږ بدل کړه هلته نه راځي هماغه دا خبره ده بیا وګورئ ځان سره صحیح ده دا خبره بل راځو پلان پاین ګریډ سپیسینګ ده دا څه شی ده دا دلته ګوره دلته به راسو دلته رایټ کلیک کوو دلته هم شته ښه څه شو دا دی 1219 دومره ملي متره ده دا ورته دا به په متر کړو چې لږ موږ ته خبرې هلته هم ګوره دغه وښه د دې مفهوم مې پرون هم درته ویلی و کتاب په یاد کې پرون و کابل ورځو چې یو لنز مو جوړ کړو چې شی غسل خانه وه چې شی مو دلته جوړ کړی خو اوس وګوره اوس دلته بیا راځو
پاین ګریډ څه زه دې ته ورکوم سانتي متر دی که نه ورته وربکو 300 سانتي متره اوکې اوس هر 300 سانتي متره چې ته لرې ځې هلته درته یو سور خال دلته ږدي درته 300 سانتي لاړ شه اوس ولې نه پوهېږي کمپیوټر په لامل باندې پوهېږي نه دلته نه دی را سره دلته به ایمان کوئ ښه دغه سنپ کې دا چې کله در سره انسي بس بیا به کار کوي دلته وګوره اوس را سره کار کوي ګوره وینې راځه هر چېرې چې هغه دی 3 متره راځي بس هماغه تللی صحیح دی که نه هغه راواخله سره بیم دا ولې سم کار نه کوي کنکریټ بیم به راواخله دلته خو تیار ستم خو د دې سر باندې بس داسې کار کوي خو دلته اوس ولې نه راځي د هغه موږ ته ولې نه ښکاري څه خبره ده ښه دلته څه خبره ده یاره یو بل ماډل راخلم ښه دلته لږ ګډوډي رامنځته شوې ده بس دا لامل به وي چې یو بل به خلاص ښه دلته ګوره خبره مو چې شی کوله دې کې که نه اوس ګوره موږ ته راځي یا به یې دلته یو جوړ اوکې هر 3 متره وروسته ښه دلته زه یو لاین جوړوم دلته به یې جوړ کړو دلته کلیک وکړه هر 4 متره مونږ ورکړی 4 متره وروسته راځي ګوره دلته رایټ کلیک وکړه که نه ویې ګوره چې 2 متره ده څه بد کوي ښه زه دا ورته هغه کوم 3 متره کوم صحیح ده اوس به وګورو چې رښتیا راځي که نه راځي هلته وګوره څه اوس هم څه هغه هم نه پوهېږي کمپیوټر چې څه شی بدلون راغلی ښه په ګډوډ دلته وګوره اوس 3 ده که نه صحیح ده که نه 3 ده که نه هلته وګوره L3 که اوس هم باوري نه یې ښه ودرې نه یې باور صحیح ده 3 خو دی که نه دلته وګوره هغه هم ورک شو ډایمنشن لاین ښه دې باندې وپوهېدئ 3 متره ده ګوره اندازه ورکوي دلته یې ورکولی سي رایټ کلیک کوئ په دې ځای کې دلته رایټ کلیک کوئ دلته راځي پلین پاین ګریډ سپیسینګ ته او دلته هم یوه خبره ده ښه په دې دواړه باندې وپوهېدئ په دغه باندې نه پوهېږم چې دا څه شی ته وایي دغه دې باندې نه پوهېږم چې دا څه شی ده ښه بل راځو هغه ته سکرین سلیکشن ټولرنس اوس دا 3 دی که نه زه دا ورته 12 کوم تاسو وګورئ دلته اوس یو سلیکشن واخله ښه زه به د هغه ایسته کړم سنپ بند کړه ګوره سکرین سلیکشن ټولرنس مخکې 3 و که نه زه چې هر څومره یو ځای ته ورلنډېدم بیا مو دلته یو سلیکشن اخیستی که نه خو وګوره زه دا ورته ډېروم دا ورکوم څو به بیخي ډېروو 40 اوس وګوره اوکې خو ډېر لرې ما هغه ته وګوره کرسر ته وګوره څومره لرې دلته سلیکشن ته بیا ګوره غوټه چیرې هلته موږ ته سلیکټ کوي جوینټ ته ګوره زه دومره لرې یم هلته وګوره غوټې ته ګوره چیرې سلیکټ پام دې ده دې ته 40 ګوره هلته غوټو ته ګوره ډېر لرې یم زه ترې بس سلیکشن اخلي په دې خبره باندې وپوهېدې دلته ګوره دلته غوټو ته ګوره او یعنې ډېر لرې یم ترې سلیکشن مې اخلي دلته وګوره دا سلیکشن راغلی په دې باندې وپوهېدئ هلته وګوره لاین نه زه څومره لرې ما کلیک کړی ما کلیک ګوره دلته وکړه په دغه ځای کې او سلیکشن یې هلته واخیسته څنګه خو په همدې کچه باندې برابر راغی همغه چې ما سلیکټ کوو که نه دلته چې موږ څومره کچه ورکړې ده
دلته هم څلوېښت دومره لرې ده دا ورته 3 کوو صحیح ده هماغه د تیر په څیر باندې اوس که د دې په سر نه وي والا ډېر ورلنډ نه وي دغه سلیکشن نه درته اخلي که دلته هر څومره سلیکټ کوئ نه سلیکټ کېږي سمه ده دې باندې وپوهېدئ ښه دا اوس بل سکرین سنپ ټولرنس سنپ ټولرنس څه ده هغه ټولرنس خپله مجاز اندازې ته وایي چې څومره ته یو برید ورته ټاکي چې په دې کې دې ماته کار کوي زه دا سنپ ټولرنس ورته وایم اول خو دلته وګورئ چې اوس سنپ څنګه اندی را سره ګورئ زه دومره لنډ ورځم سنپ کار کوي را سره او دغه سنپ ګوره سنپ دا دی را سره ښه دا په هغه باندې را سره سنپ کار کوي لکه په ګریډ باندې چې چیرې ګریډونه دي ګریډ پوینټ دی په دې ځایونو باندې دا نور سنپونه هم دی بیا به ووایو صحیح ده که نه فکر کوم یو څه مې درته ویلي دي اوس وګوره په دې باندې اوس ځان پوه کړئ دلته سنپ کار کوي که نه زه دا اندازه ورته ډېروم د دې مخکې به دا یو ځل ډیلیټ کړئ ښه ګوره دلته راسئ څه سنپ دا ورته ډېروم 50 کوم 50 دلته اوس وګورئ زه چیرې یم کرزر چیرې ده 50 پیکسل شی ده 50 متره نه ده 50 پیکسل چې دوی هر څنګه اندازه کېدای شي هغه په پاڼه کې ټکي ټکي سي هماغه خبره به وي ښه هغه پیکسل دومره لرې دی ګوره اوس در را سره کار کوي دومره لرې کار کوي را سره سمه ده که ښه کېدای شي دې شیانو ته اړتیا مو نه لرئ په یاد کړئ ښه خبره ده کېدای شي ځینو ځایونو کې ترې ګټه واخلئ ښه دا به بېرته 12 یا دې دغسې راسره 12 سکرین لاین تکنس ده سکرین لاین تکنس زه ورته 12 دا ورکوم سکرین لاین تکنس څه شی دی دلته ګورئ خوږه دا سکرین لاین تکنس سمه ده او سکرین لاین تکنس هماغه درته ښیي دغسې نه درته ښیي ګلان ښه دا به بېرته دا چې څو د څنګ ته ناست یو نه پوهېږي هغې مخکې دا کار دی که نه سخت خوند درکوي ښه دا د پرنټر پورې تړاو لري اوس پرنټر یې موږ بس رنګ نسته کې چې اوس یې وګورو دا به پرېږدو صحیح ده یو د پاتې مې یو نه ډېر به پاتې شي صحیح ده که نه ښه مکزیموم ګرافیک فونټ سایز او بل دغه مینیمم ده دا مینیمم اوس دلته موږ سره ښکاري خو دا مکزیمم موږ نسو لیدلی چې مکزیمم یې کوم یو ده کېدای شي دا داسې وي چې مینیمم د دې نه ټیټ نه وي مکزیمم د هغه نه لوړ نه وي اوس زه دلته دغه مینیمم موږ لیدلی شو هلته پاڼه کې دلته 12 به ورکړو اوکې دلته وګوره ګورې سعادت صاحب همدا خو ټول یې غټ کړه درته که نه که اوس موږ هغه وګورو بیا به بیخي ګډوډي رامنځته شي ښه دا به لږ راکم کړو کم به یې کړو څو په ځینو ځایونو کې داسې وي چې دغه د مومنټونو اندازه لکه اوس دلته یو بل باندې اوښتي دي نو د دې لپاره چې ته سم وګورې دې ته بیا اړ چې دا لږ واړه کړي که نه دا ګوره لږ اړینه خبره ده لږ نه ډېره اړینه ده باید دا به څه وکړو 3 او دا به څه وکړو دا به 4 دا شپږ چې هغه کې بدلون راځي که نه 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 مینیمم به کم کړو مینیمم څه مینیمم دا به کم کړو 3 به کړو اوس وګورئ چې څنګه راځي اوس هم برېښي درته کله چې ګډوډي سره مخ کېدی بیا کولی شئ هلته ترې ګټه نه وکړي ښه راځو بل هغه ته راځو ښه دا اوس دا کار نه را سره کوي چې څنګه کار نه کوي آټو زوم سټپ ته مخکې آټو زوم سټپ وګورئ دلته وګورئ یو ځل دا څومره 10% درته غټ که 10 سلنه یو سټپ د دې څومره درته غټوي 10 سلنه که بیرته یې کوچنی کویم 10 سلنه درته کوچنی کوي خو ته ورته دومره 10 نه ته ورته 50 وایه چې ښه ډېر په یو ځل باندې درته هغه کوي اوس ورته ګوره سمه ده بل راځو هغه ته راځو بل شی شرینک پاتې شو را سره اوس 80% راته شرینک کوي لکه شرینک څه شی ده دلته هم شته ښه شرینک
دا یو بل نه چې درته لرې کوي دا په هغه کې وګورئ اکسټروژن حالت کې وګورئ بیا خبرې دلته وګوره اوس 80% یو بل نه دومره لرې کړی صحیح ده که نه 80% که 100% کې بیا هېڅ نه ده بیا بیخي لنډېږي 50% به سم نه مني بیا به بیخي درته ډېر دا که هغه کو 100 به وګورو بیا وګوره بیخي به لنډ برېښي فهمیدین او بیرته خو مونږ شرینک کوو نیمه 50 سلنه ګورو 50 بیا وګوره چې څنګه دا یوازې د ښودلو لپاره ده ښه نور څه هغه نه لري ښه نور څه شی پاتې سو نور ولې نور هېڅ شی نه دی پاتې یو هغه خبره پاتې سوه ښه هغه یو مومنټ هلته څه ستونزه راولاړه سوه چې لږ راونډ اف کې توپیر کوه سمه ده هغه زه درته سبا کومه سبا به وګورو دې کې خو نور شی پاتې نه سو ګراس کوم دغه دا تر کومه ځای چې زه پوهېږم کانکریټ پریم ډیزاین خو مو ښه بشپړ ویلی دې کې خو څه ستونزه نشته سټیل پریم ډیزاین درته وایم صحیح ده او کمپازیټ بیم ډیزاین به هم یو به وایو زه لږ ستونزې لرم کې هغه ستونزې به هم درته وایم چې په دې نه پوهېږو او شیروال کې هم چې تر کومه ځای پوهېږو هغه به زه درته وایم صحیح ده او بل خو څه شی پاتې نه سو په دې ځای به یې ودروو ښه